چې په دې قصهخانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو او بیا دې بے ضمیره حکومت هغه ټیکې چې د په 10,000 روپۍ خرید کړي او داغي وارثانو ته 10,000 روپۍ ورکړي. داسې بے ضمیره قوم چې څوک د بچو او د رونو د پلارانو غوښې او ټیکې په 100,000 روپۍ خرڅوي، لعنت ته په داسې ملک وي او لعنت ته په داسې قوم. بیا ما ته 200 کسان رااله چې زما زوی په بم کې الوتی و، ما ته اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو. ما وې د ذلیل بچیا تاله شرم نه درځي چې ته به د زوی غوښې او تیکې هغه په 10,000 روپۍ خرڅې. زما زوی به په بم کې کباب شي، زما په 9 پیړۍ د لعنتي چې زه به د زوی د پیسو معاوضو ته لاس نیسم. بیا دیخوا ګوره بیا دا هغه شرمېدلی قوم دی، هغه قوم دی چې اسپتال لی لاس نه او خپه یوسي نو گورنر او وزیران تپوس ته ورشي او دا کیمرمینان ځان پسې پچین کړي دا ورپسې ټوچین وي او داسې ورته ولاړ دي. دا داسې ورته ولاړ که ما نه ځان له تپوس وکئ اوس بې ادبي ده نو بیا به درته ویم دې جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی. دې ځای کې دې لاس ولې تړلی دی. بیا دې خوا وګوره وکې دی بیا چې زه په بم والوزم زما لاسونه خپې ختم شي، زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي، په ما د لعنتي چې زه به په هغې خوشحالېږم. دعا وکړئ چې یا الله سویږې سرزان کې، یا الله بجلی ارزانه کې، او که په مونږ نه ارزانه نو خدای د دویم بیړه تباه کې. خدای دا چې دې غریب قوم د پاره څوک د خیر اسباب نه جوړوي، خدای اور میں گناہ مات کے. یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران چې شری نظام په دې ملک نه راولي، خدای په تعاون مردار کې، خدای کینسر مرضونه کې، خدای په فالج والے کې چې غل متیاز بیګیو متیاز نشي ټینګولې. یا الله د مل قانون قرآن کې، خدای د مل قانون قرآن کې، یا اللہ دا دی غریب عوام و تا مددگار شے. وصلی اللہ تعالی علی خیر زی خدا